أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم سورة النساء پنجم سپارہ آیات نمبر 69-70 دا آیات مبارک شان نزول کی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ یو واقعہ ذکر کی یو رضی و صحابی دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پزړ کې ستا سره محبت د خپل ځان نه زیات دی، د خپلې بیبي نه زیات دی، د خپلو بچو نه زیات دی. بعض اوقاتو کې په خپل کور کې بے آرام او بے قراره ناست یم، تر هغې پورې پریشان یم چې د کور راشم او ستاسو خدمت کې حاضر شم، ملاقات حکم نو بزړه مې په قلار شي. اوس را سره فکر دا دی چې تاسو د دې دنیا نه وفات شئ او زه به مړ شم، نو دا مې یقین دی چې په جنت کې د پیغمبرانو سره په درجات عالیو کې به ته یې، او زما د ځان لا ما ته پته نه لګېږي چې جنت ته به لاړ شم که به لاړ نه شم، او کلار شم نو هم چته ښکته درجو کې بیم، نو د الله محبوب په هغه جنت به څوکم چې ستا دیدار پکې نه وي، چې په هغه ځای کې ستا ملاقات نی نو زه به صبرېږم څنګه. پیغمبر علیه السلام چې د ده دا خبره واورېدله څه جواب یې ونه کړ، تر دې چې دا آیات الله نازل کړ ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام دې صاحب ته زیری ورکړ چې طاعت گزار خلق په جنت کې د پیغمبرانو سره، د صدیقینو سره، د شهداو سره او د صالحین سره د ملاقات موقع به ملاویږي. یعنی دا جنت د درجاتو د اعلا او د ادنا کېدو باوجود ملاقاتونه به کېږي. په جنت کې د ملاقاتونو مختلفې طریقې به وي، هر سړی په خپل ځای وي او د بل سره به ملاقات کوي. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ جنتیان پخپلو کڑکو کے دبر طبقات والا بوینی لکه په دنیا کې چې تاسو ستوري وینئ، نو ښکته درجو والا په خپل محل کې به وي
په کړکو کې به ګوري د بره درجو والا خلک به ورته ښکاري. داسې هم کیدی شي چې په دغه درجاتو کې ملاقات د پاره تلل راتلل بند کېږي. د پورته درجې والا ښکته درجې ته به ملاقات له راځي. ښکته درجې والا پورته خیږي، پورته درجې والا ښکته راځي. د دې آیات تر مخه پیغمبر علیه السلام ډیرو خلکو ته په جنت کې د یو ځای اوسېدو زیری ورکړی دی. کعب ابن اسلمی رضی الله تعالی عنہ یو شپه د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر دی. د شپې د تهجد په وخت کې پیغمبر علیه السلام لا د اودس چارهدان د پاره اوبو مسواک وغیره هغه حاضر کړل. پیغمبر علیه السلام ته خوشاله شو. وایه څه غواړئ؟ کعب اسلمی ورته عرض کوي د الله محبوب په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم. پیغمبر علیه السلام وایي نور څه؟ عرض کوي نور هېڅ هم نه، بس په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل که چېرې په جنت کې زما سره یو ځای اوسېدل غواړئ نو اعنی علی نفسک بکثرة السجود، دې مقصد حاصلولو لپاره ما سره امداد وکړه په ډېروالي د سجدو، یعنی نفل منځونه ډېر کوه. بل حدیث مبارک کې راځي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې شهادت کوم چې د الله نه غیر بل څوک د عبادت لایق نشته، او دا چې ته د الله رسول او 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوم، زکات ورکوم، د رمضان روزي نیسم. چې دا خبره پیغمبر علیه السلام واورېدله نو وی فرمایل چې کوم بنده په داسې حال کې وفات شو دی به د پیغمبرانو سره، صدیقینو سره او شهداو سره یو ځای وي، خو په شرط د دې چې د مور پلار نافرماني نه کړي. فکر وکړه څومره لوی زیری پیغمبر علیه السلام ورکوي. یو بنده شهادت د لا اله الا الله محمد رسول الله دا شهادت ورکوي او منځ کوي او روژه او زکات دی به د پیغمبرانو سره وي، د شهیدانو سره وي، د صدیقینو سره وي، خو په شرط د دې چې د مور پلار نافرماني نه کړي. او که د مور پلار نافرماني کړې وه نو دا لویه برخه به د نه کټ شي. مور پلار خوشحاله ساتي. ډېر خلک د قرآن شریف د ترجمې سره الله ډېر ښه کړي، ډېر روان ویجاړ کارونه به کول هغه پرېښي دي، خو اوس هم داسې شته چې د هغې خط راشي، د هغې ټلیفون راشي وایي زوی ووهلمه. کله مور فریاد کوي زامنو وهلې ده، او کله پلار فریاد کوي وایي کټ کې را خلاص کړم او د مرۍ نه یې ونیولم او دی وکړل هغه وکړل. بدقسمته خلک دي چې مور پلار خفه کوي، او دا بدل به په دنیا کې د دې خلکو نه اغشتي شي څوک چې مور پلار کړی لړزی خفه کوي. آخرت سزا پې د پاسه ده، خو په دنیا کې به ورته سزا ملاویږي. نو ګوره دې ځای کې یو ډېره لویه مرتبه سړي ته ملاویږي چې انبیا، صدیقین او شهدا او صالحینو سره یو ځایوالی شته، خو په شرط د دې چې د مور پلار نافرماني نه کړې نو مور پلار خوشحاله کړي. د پیغمبرانو ملګرتیا په جنت کې غواړئ نو خپل مور او خپل پلار دې رضا وساته. بل حدیث مبارک کې راغلی دی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. هغه سوداګر، هغه تاجر چې هغه رښتینی دی او امانتګر دی،
دی به د پیغمبرانو سره د صدیقینو سره او د شهداو سره په قیامت کې په جنت کې به یو ځای وي. دکاندار دکانداری کوي او په ایماندارۍ یې کوي، دوکه پکې نه کوي، فریب پکې نه کوي، ایماندار دی، امانتدار دی، رښتینی دی. په قیامت کې د پیغمبرانو سره ملګری دی، د صدیقینو سره ملګری دی، د شهداو سره ملګری دی. ځان له رزق ګټي او د پیغمبرانو ډله کې به شامل دي. د نزدېکت دپاره شرط محبت دی. د پیغمبر علیه السلام صحبت او ملګرتیا د پیغمبر علیه السلام سره په محبت کولو باندې حاصلېږي. صحابه کرام یو ډله د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي چې د هغه کس به کومه درجه وي چې د یو جماعت سره محبت او تعلق ساتي خو په عمل کې د هغوی درجې ته نه رسېږي. یو بنده د یو جماعت سره محبت ساتي، تعلق ورسره ساتي، خو په عمل کې د هغې ډلې نه کم دی، نه رسېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل المرء مع من احبا، سړی به د هغه چا سره وي چې د چا سره محبت وي. الله دې زمونږ او ستاسو ټولو محبت د صحابه کرامو سره، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرامو سره دې الله زمونږ او ستاسو محبت وساتي او بیا په قیامت کې په جنت کې د دغه ښکلي خلکو سره دې الله ملګري کړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحابه کرامو ته په دنیا کې د دې څیز نه زیات بله خوشحالي نه ده میلاو شوې کوم چې په دې حدیث مبارک ورته میلاو شوله. ځکه پیغمبر علیه السلام زیری ورکړ چې د پیغمبر علیه السلام سره محبت کولو والا محشر کې او جنت کې پیغمبر علیه السلام سره یو ځای به وي. یو حبشي غلام راغی او پیغمبر علیه السلام ته عرض کوي د الله محبوبه ته خو په حسن، په ښکلي شکل کې، په حسن صورت کې او په ښکلي رنګ کې الله په فرق پیدا کړی دی. ښکلي رنګ دی، ښکلي شکل صورت دی، نبوت او رسالت کې خاص دی. که چېرې زه په هغې شیز ایمان راوړم چې په څه باندې تا ایمان راوړی دی، هغه عمل وکړم کوم چې ته کې، نو جنت کې به تا سره یو ځای شمه. تور حبشي غلام دی، وی تا سره به جنت کې یو ځای شمه. پیغمبر علیه السلام وفرمل او خامخا ته په خپل حبشیانه بدصورتۍ باندې یریږه ما چې تور حبشي د رنګ هم داسې بدرنګې، په دې یریږه ما قسم په هغه ذات چې د چا په قبضه قدرت کې زما روح دی په جنت کې دا تور رنګ والا حبشي دا به تک سپین او حسین وي او د زر کاله په مسافت د لرې نه به چمک کوي. دا تور حبشي چې په دنیا کې تور حبشي دی 1000 سال چې مزل کې څومره لرې وي، لرې حبشي ولاړ دی او تا ته له دې نه ځلیږي، چمکدار به درته ښکاري، دونه حسن به الله ورکړي. خو دا چمک دمک دا په ایمان او عمل صالح باندې به وي. او کم بنده چې لا اله الا الله د دې قائل دی نو د کامیابی او نجات د الله ذمہواری ده. او کم بنده چې یو ځل وایي سبحان الله وبحمده وی د عمل نامه کې 1,24,000 نیکه اللہ پاک لکھی، 1,24,000 نیکے. او اے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 1,24,000 نیکے پیوزن اولی کلی شوی. صحابہ کرامو چې دا خبره واورېدله
نو یو کس پیغمبر علیہ السلام ته عرض کوي چې د الله په دربار کې د نیکو دومره ډېر سخاوت دی بیا به موږ څنګه هلاک شو دومره ډېرې نیکې یو سبحان الله وبحمده باندې 1,24,000 نیکې ورکوي نو دا موږ ډېر وایو نو بیا به موږ هلاک شو وی پیغمبر علیہ السلام وفرمایل خبره داسې نه ده حقیقت دا دی چې د قیامت پر ورځ باندې بعضې سړي به دومره عمل او نیکۍ راوړي چې په یو غرې کې دی هغه غر به برداشت ونه کړی شي خو د دې مقابله کې د الله نعمتونو ته هم وګوره که د دې نعمتونو او د دې نیکو د ثوابونو یو بل سره موازنه او مقابله وکړي شي نو د انسان عمل دا به ختم شي انسان به څه عمل کړي 80 کاله عمر دی نو په دې 80 کاله عمر کې د چې څومره نیکي کړې ده نو دله الله نعمتونه څونه ورکړي دي لا تعد ولا تحصى د شمیره وتلي دي نو ستا د عمل او ستا د جن دا خو ټول د شمیر دی د الله نعمتونه بې شمیره دي نو نعمتونه د الله دي ستا عمل کم دی خدا د الله رحم دی چې دا دومره نعمتونه اسې الله ورکړي دي وی دې حبشي دا سوال او جواب چې وشو الله د سورة دهر آیات نازل کړ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا وی حبشي ډېر په حیرانتیا باندې سوال وکړ یا رسول الله زما سترګې به هم دا نعمتونه ولیدی شي دا کم نعمتونه چې ستا سترګې مشاهده کوي پیغمبر علیه السلام وی بالکل خامخا وی حبشي چې دا واورېده وی نوی مسلمان شوی وی په جړا یې شروع کړله او دونه وجړه چې په هغه ساعت په جړا جړا کې روح پرواز وکړ وفات شو پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک د هغه ګور کفن جنازه وغیره وکړ یقیني مضبوط و د هر څه په خپلو سترګو ولیدل دې کې د دې نیکانو خلکو درجې الله پاک څلور بیان کړي دي یو درجه د ټولو نه اعلی ده چې دا په کسب باندې او په محنت باندې حاصلېږي نه دا د نبوت درجه ده دا د الله پرزونه ده چې کوم الله منتخب کړي دي پیغمبران دي نو دا یو خاص درجه ده چې دا په خپل مټو څوک ګټلی نه شي این سعادت به زور بازو نیست خانه بخشن خدای بخشنده الله ورکړی ده درجه پیغمبرانو ته نو پیغمبره درجه بس الله چې چاله ورکړی او مقه دی هغې کې کمې زیاتې نه راځي ها د پیغمبرانو ملګرتیا راتلی شي دویمه درجه د صدیقینو ده دا هغه خلک دي چې په معرفت الهی کې د پیغمبرانو سره نږدې دي دی په درجه کې پیغمبرانو سره نږدې دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل چا تپوس وکړ وی تا خدای لیدلی دی علی رضی الله تعالی عنہ ته تا خدای لیدلی دی هغه ته او ما لیدلی دی او زه د داسې شي عبادت نه کوم چې ښکاري نه د علی رضی الله تعالی عنہ جواب ته ګوره وی د داسې شي عبادت نه کوم چې مې لیدلی نه یعنی ما الله لیدلی دی او بیا فرمای الله تعالی خلق په دې سترګو لیدل نه دی لیکن پزړه کې د ایمان د حقیقت په ذریعہ باندې الله لیدل دی پزړه کې حقایق ایمان په ذریعہ باندې الله لیدل شوی دی د دې لیدل نه د علی رضی الله تعالی عنہ مراد دا دی چې معرفت علمی باندې لیدل داسې دي لکه د سر په سترګو چې مې لیدلي دي علمی معرفت الله دونه را کړی دی لکه چې ما په خپلو سترګو الله لیدلی دی
الستو بربکم وعده الست چې کېدله الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کو د آدم علیہ السلام نه تر قیامت چې څومره بچی پیدا کیږي دا ټول په یو ځل پیدا شي یو میدان کې الله ودرول او بیا ورته د خپل وحدانیت دلایل وړاندې کړل او بیا ورته فرمایي الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم وی دې ټول ورته بلا انت ربنا ولې نه ته خو زموږ رب یې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما تا اغا مقیاد لچ زولارو مو ما تاوی الستو بربکم ما تے بلا انت ربنا اغا زیم یاد دے ما حول گیر چا پیر سوکرا سر یو قوابل قول زما یاد دی نو دا سے نورم بزرگان شتا چی دا خپل پیدایش نمخ کے اغا مقام او توریاد دے من عام خلقو نا ایر دے نو پیغمبر علیہ السلام پا ذریعہ اللہ یاداش کردے دے چې بندا تا ګوره الله سره وعده کړې وه چې درته یې وې الستو بربکم تاسو ورته چې بلا انت ربنا نو علي رضی الله تعالی عنہ وایي د دې نه لیدو نه مراد دا دی چې معرفت علمي دا په مثل د لیدلو دي درېمه درجه د شهداو ده دا هغه خلک دي چې په دلایلو باندې خپل مقصود پیژندلی دی په دلایلو باندې مشاهده نه ده کړې او حدیث مبارک کې راځي ان تعبد الله کأنک تراه عبادت داسې وکړه لکه چې ته خدای تا ویني او ته خدای ویني ان تعبد الله عبادت دا الله داسې وکړه کأنک تراه لکه چې ته خدای ویني فإن لم تکن تراه فإنه یراک که تی نه ویني دا یقین خو وکړه چې ما ویني او صالحین دا څلورمه درجه ده چې دوی مقصود د تقلید او د اتباع په ذریعه باندې پیژندلی دی فإن لم تکن تراه فإنه یراک بہرحال دا آیات مضموننا واضح دا خبره چې مسلمانانو ته الله یو خوشخبری ورکړې ده چې دا الله او دا الله د رسول مکمل طاعت څوک کوي درجات عالیه به ول الله ورکوي پیغمبرانو سره صدیقینو سره خدای به په جنت کې یو ځای کوي ومن یطع الله والرسول هغه چا چې تابعداري وکړله د الله والرسول او د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړله فاولئک مع الذین انعم الله پس دا هغه خلق دي فاولئک مع الذین دا خلق بدا هغه خلق سره انعم الله چې الله انعام کړی دی علیهم پاغوی باندې پچای انعام کړی دی من النبیین والصدیقین والشهداء یا غ پیغمبران دی او صدیقین رشتینی خلق دی والشهداء او شهیدان دی والصالحین او نیکان خلق دی وحسن اولئک رفیقا او ډیر خدي دا کسان د مرګرتیا د وجه د جهت د مرګرتیا دا ډیر ښکلي خلق دی الله دې منګم د دوی مرګري کی ذالک الفضل من الله دا فضل دا اللہ دا طرف نہ دے وکفا باللہ علیما کافی دے اللہ پاک علم والا یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم اے ایمان والو خذوا حذرکم واخلے رضان سر وصلے احتیاط واخلا وصل واخلا فانفروا ثبات او انفروا جميعا پس لال شہ جہاد لا وڑے وڑے ڈلے اور لوئے ڈلے دے آیات کے د جہاد ذکر دے مخ کے آیات کے د جہاد د پار د وصلے جمع کولو حکمو
بیا اقدام جهاد حکمو. وصلے برابر کے خو په وصله اعتماد مکوا، اعتماد به د الله په ذات کې، او دا وصله صرف د اطمینان قلبی د پاره ده، نفع نقصان د الله اختیار کوي. نو ځان تیار کړه جهاد د پاره. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. د ثبات جمع د ثبتن لا د دې معنی ورکوټه جماعتونو ډلې فوجي دسته. نو جهاد لکزي نو یوازې مزه بلکې ورکوټي جماعتونو په شکل کې اوزا. او انفروا جميعا یو په یوځای ډیر ګڼ تعداد کې لوی لښکر کې لاړ شو. نو جهاد لچیزی یواز مزا کنی تا تا با نقصان ورسیگی، او دشمن دا دا سی موقع نا پیدا اخلی کہ یواز کس سیکی ختمی. نو دا تعلیم خود جهاد پا موقع مسلمانانو تورکلی شو کہ یواز جهاد لمزا، لیکن عام حالاتو کے ہم شریعت دا دی تعلیم ورکی کہ چتا پا سفر زینو یواز مزا. دیو جنا حدیث مبارک کی راغلی دی کہ یواز یو مسافر پا سفر زیوی دا شیطان دی، کہ دو کسا پا سفر زی نو دا دو شیطانان دی، او چې درې کسای نو دا جماعت دی. که یواز لاری ناصافه سو مرگ در لراغی نو سوک دی سپی جنی لاوارسو کی چرتو بیزای پروتی. که دو کسان یې هم دغه حال لی. نو کدری کسانی او یو بیمار شو نو یو به وتکینی بل به ولا ډاکټر راولی، او کدوی نو که یو بیمار شو او دا بل ډاکټر پسې لاړه، ادنا غانا د ساو وتلا خلک گیر چا پیر راجم شو. لا وارث څوک دی نه پیږي، زمر د خانه ته یو سه مسافر خانه ته یو سه ابل مرګره چراغوي کته دلته څوک خلک نه دي خبر. نو پتوه کسم کار نه کېږي چې درې کسې نو یو به ورته ناست دي، نو که مړ شي سړی نو ملګری ورته ناست دی، بل چې راغی نو ورته بس وفات شو. نو خپل خپلوان خو به خبر شي، مطمئن خو به شي. نو یو کس چې سفر کوي نو شیطان دی، چې دوه کسه سفر کوي شیطانان دي، او چې درې شي نو جماعت شو. او څلور د دې نم بهتر دی. نو حدیث کې راغلی دی خیر الصحابة اربعة، بہترین مرگری سلور دی. وخیر السرایا 400، او بہترین لخکر 400 کسان دی ورکوٹ لخکر. وخیر الجیوش 4000، او بہترین لوی لخکر 4000 دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، واخلے دزان سر وصلے، فانفروا ثبات، لاک شیطاسو وڑی وڑی ڈلے، او انفروا جمیعا، یا لاک شیلوی لخکر پا جمع باندے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک بعض لتاسنا خامقا اغدی چې هغه سستی کوي او رستو کیږي په جهاد کې، نزی جهاد لا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، دا بعض منافقان دی جهاد لزینا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس کچره ورسیږي تاسو ته مصیبت، شکست در ته ورسېدو. قالا وایدا منافق کہ جہاد لتل نہ دینو دی وائی قد انعم اللہ علیہ، فتحقیق سر اللہ انعام کرے پما بانے، اذ لم اکم معهم شہیدا، چیزد دی خلق سر پڑھل کے پا جہاد کی شریک نشما. مسلمانان شکست خوری ندا منافق وی شکر دے چیزو سر تلنیم دی پاکی دومر شہیدان شو
او دومره زخمیان شو او مال ته د لاسه لاړه، شکر دی چې زه ورسره تللی نه یم، کنې ما به م وار خوړلی و، زه به زخمي شوی یم یا به مړ وم. لکه چې د مؤمنانو سره هیڅ تعلق نشته، اشنایی او دوستی ورسره نشته دی. وَإِنَّ مِنْكُمْ بِشَكَ بَعْضِ لَتَاسُنَا لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ خامخا هغه دی چې رستو کېږي، پاتې کېږي، اړخ کوي د جهاد نه. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ کچره تاسو ته مصیبت ورسیږي، شکست درته ورسیږي، قال وَإِذَا منافق قد انعم الله علی، په تحقیق سره الله په ما فضل کړی دی، انعام یې کړی دی، اذ لم اکن معهم شهیدا، چې زه په دغه وخت کې د دې مؤمنانو سره جهاد کې شریک شوی نه یم. ولئن اصابتم فضل من الله، او کچره مؤمنانو ته فتح او مال غنیمت ډیر ملو شي، نو دا منافق بیا خفه شي. ولئن اصابکم فضل من الله، او کچره ورسیږي تاسو ته فضل د الله د طرفنا، فتح او کامیابی، لیقولن، نو دا منافق وای کأن لم تکن بینکم و بینه مودة، لکه چې ستاسو د دوی په منځ کې هیڅ دوستی نه وي. نو د افسوس د وجې نه وای یا لیتنی کنت معهم، کاش چې زه د دوی سره وې، فافوز فوزا عظیما، نو زه به په لویې کامیابۍ باندې کامیابم، ماله به م غنیمت را کړی شوی پکې، زه به م کامیاب شو. کاش چې زه له ده سره تللی وې او میدان جهاد کې ورسره وې، څونه په اسانه لږ وخت کې ګټه وکړله. نه په خپل محروم کېدو باندې دا خبرې کوي، کأن لم تکن بینکم و بینه مودة، لکه چې نوي په مابین ستاسو او د دې منافق ترمنځ کې مودة دوستی. یا لیتنی کنت معهم، کاش چې زه د دوی سره وې، فافوز فوزا عظیما، نو زه به په لویې کامیابۍ کامیاب وم. فلیقاتل فی سبیل الله الذین، پس جهاد دی وکړي د الله په لار کې، الذین اغا خلق یشرون الحیات الدنیا، چې هغوی خرچ کوي زندگی د دنیا، بالآخرت، په مقابله د آخرت کې. ومن یقاتل فی سبیل الله، اغا څوک چې جنگیږي د الله په لار کې، فیقتل او یغلب، یا به قتل کړي شي، او یغلب یا به دی غالب شي، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، پس زر دی چې موږ به ورکو دوی ته اجرا عظیما، ډېر لوی اجر. منافق ولې د جهاد نه رستو کېږي؟ دنیایي حالاتو ته ګوري، و دنیا له دې لته ورکي او آخرت ته دې متوجه شي. او په جهاد کې به یا فتح وي یا به شکست وي، خو د مسلمان لپاره دواړو کې ګټه ده، که زخمی شو شهید شو هم لویه مرتبه ده، او که کور ته روغ راغی جنبې راغی غازی دی. ومن یقاتل فی سبیل الله، هغه څوک چې جنګیږي د الله په لار کې، فیقتل، نو پس دی به قتل کړي شي، او یغلب یا به دی غالب شي، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، نو زر دی چې موږ به ورکو دته اجرا عظیما، ډېر لوی اجر. که مړ شو که قتل شو نو ام به اجر عظیم وي، که غالب راغی نو ام اجر عظیم. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، مکه مکرمه کې بعض بندیان مجبور پراتو، نه سفر کولی شو، هجرت کولی شو، چې د مکې نه راغلی وي مدینې ته هجرت کړی وي، او نه د هغه د خلکو سره جنگ او جهاد کولی شو. تکلیفونه به برداشت کول. په دغه کمزورو ضعیفانو کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ماشومو، د ده مور وه، او سلمه ابن هشام، ولید ابن الولید، ابو جندل ابن سهل رضی الله تعالی عنهم،
داسې ډېر کمزوري کسان پراتو او د مکې خلکو به پې ظلمونه کول، خو دوی به په دغې مصیبت کې دعا کوله چې یا الله د دې ښار د دې ظلم نه موږ بچ کړي، د دې ښار کې خلک ظالمان دي، موږ ته نه بچ کړي، موږ ته وباسي. خدای مسلمانان جهاد نه راپورته کړي چې جهاد وکړي او موږ د دې ظالمانو نه خلاص کړي. الله مسلمانان راپورته کړل. ولې جهاد نه کوئ؟ اوکې ما لکم لا تقاتلون، څه شوي دي په تاسو باندې چې تاسو جهاد نه کوئ؟ وما لکم لا تقاتلون، او په تاسو باندې څه شوي دي چې تاسو نه جنګېږئ فی سبیل الله د الله په لار کې. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین، او هغه کمزوري خلق، والمستضعفین هغه کمزوري خلق من الرجال چې د نارینهو نه دي، والنساء او د زنانو نه دي، والولدان او د ماشومانو نه دي، الذین یقولون او دغه کمزوري ضعیفان وای ربنا اخرجنا، اے زمونږ ربا وباسې من من هذه القرية الظالم اهلها، د دې کلي نه چې اهل د دې ظالمان دي، د مکې خلک ظالمان دي، خدای موږ د دې ځای نه وباسي. ربنا اخرجنا، اے زمونږ ربا وباسې موږ من هذه القرية د دې کلي نه الظالم اهلها چې اوسېدونکي ظالمان دي. واجعل لنا من لدنک ولیا، مقرر کې زمونږ د پاره څوک حمایتي، زمونږ حمایت د پاره څوک راولي. واجعل لنا من لدنک نصیرا، مقرر کې زمونږ د پاره من لدنک د خپل جانب نه نصیرا څوک مددگار. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، کافرم جنگ کوي، مؤمنم جنگ کوي، او د دواړو د جنگ مقصد جدا جدا دی. مؤمن د الله د رضا دپاره جنګېږي چې د خدای په ځمکه د خدای قانون جاری شي، او کافر د شیطان خوشحالولو دپاره جنګېږي. الذين آمنوا، هغه خلک چې ایمان یې راوړی، یقاتلون فی سبیل الله، هغوی جهاد کوي د الله په لار کې. والذین کفروا، او هغه خلک چې کافران دي، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، هغوی جنګېږي د شیطان په لار کې. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس او جنګېږئ تاسو د شیطان د یارانو سره، د شیطان دوستانو سره او جنګېږئ، او یریږئ ما ان کید الشیطان کان ضعیفا، بېشک فریب د شیطان، تدبیر د شیطان کان ضعیفا، کمزوری دی. نو چې چېرته د شیطان ولیده ایله پې مه کوه، وجنې هېڅ طاقت پکې نشته. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، هغوی جهاد کوي د الله په لار کې الله رضا دپاره. والذین کفروا، هغه خلک چې کافران دي، یقاتلون، هغوی جنګېږي فی سبیل الطاغوت، د شیطان په لار کې جنګېږي، شیطان خوشحالولو دپاره جنګېږي. فقاتلوا، پس او جنګېږئ مؤمنانو اولیاء الشیطان، د شیطان د دوستانو سره، هغوی سره او جنګېږئ، قتل یې کې. ان کید الشیطان، بېشک مکر و فریب او تدبیرونه د شیطان کان ضعیفا، کمزوری دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب برحمتك.